د رنګ شوي شکل مساحت څومره دی؟ دلته موږ ته یو څلورځلي شکل راکړل شوی، په دغه زرغون رنګ شوی، د دې مساحت غوښتل شوی، خو ورسره دلته دننه یو مربع برخه ترېنه پرې شوې ده یا ترېنه کمه شوې ده. نو د دې د مساحت پیدا کول دپاره به موږ د دې څلورځلي لویې څلورځلي مساحت پیدا کوو او د دې به ترېنه بیا منفي کوو. نو راځو موږ اول دغه د لویې څلورځلي دې ځای نه داسې داسې او داسې دا څلورځلي ده، د دې مونږه مساحت پیدا کوو. د دې مساحت پیدا کول دپاره مونږ ګورو د دې زولې څو سانتي متره دي. دا زولې 9 سانتي متره ده او دا زولې یې 8 سانتي متره ده. نو مونږ لیکو چې 9 ضرب 8 دا مساوي کېږي له 2 سره. دا د دې لویې څلورځلي مساحت دی، داسې دا ټول شکل. اوس مونږه د دې دپاره چې دغه یوازې دغه زرغون رنګ کې شکل چې د دې مساحت لاس راوړو، دغه کوچنی مربع مساحت پیدا کوو، داسې 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 او داسې. دا یوه مربع ده. که چیرې مونږ د دې دا هره زوله په څلورو مساوي برخو وویشو، یو سانتي به راشي. دا برخې مونږ داسې خطونه سره پکې تیر کړو، نو دا بشي دا اوس یو خانه یو سانتي متر مربع ده. 1 2 3 4 او 4 دسي. نو 4 ضرب 4 مونږ ته په لاس راکوي 4 ضرب 4 دا مساوي کېږي 14 سانتي متر مربع، ځکه دا یو خانه یو سانتي متر مربع ده. اوس د دې لپاره چې دغه زرغون برخې مساحت په لاس راوړو، مونږ له 2 څخه دغه 14 چې کوم د دې مربع مساحت دی دا منفي کوو. نو لیکو چې 2 منفي 14 په ځای مونږ اوس لپاره لیکو 10. دې نه به 10 کم شي، دا به پاتې شي 2 نه چې 10 کم شي 2 شپېته. اوس له 2 شپېتو نه 2 نور منفي کوو، دا به مساوي شي 80. او له 80 نه مونږ څو نور منفي کوو 14 و 10 ترې یو کم کړه 2 نور کم کړه، نو 4 به نور کم کړو چې ټول 14 کم شي ترېنه. نو لیکو منفي 4 دا مساوي شو له 55 سره. نو مونږ سره دغه زرغون برخې ټول مساحت مساوي شو له 55 سانتي متره مربع. 55 سانتي متر مربع.